نن یو ډیر ښایسته حدیث در سره شریکوم تاسې ضرور واورئ او مخکې ضرور در سره شیر کړي ځکه یو داسې ښایسته حدیث دی کمې چیرې زړه خوشحاله نه سو په دې حدیث باندې راسئ بیا ماته وایستئ دغه د ترمذي شریف حدیث دی حدیث قدسی دی یعنی الله خپله فرمایي چې ای زما بنده یا ابن آدم ای د آدم زویه ما دعوتني ورجوتني چې تر څو پورې ته ما څخه دعاګانې غواړې چې تر څو پورې ته دعاګانې کوې او امید هم راڅخه لرې غفرت لك ما كان منك څومره چې ستا ګناوې دي الله وایي زه به درته معاف کړم څومره چې ستا ګناوې دي الله وایي زه به درته معاف کړم وایي ما كان منك ولا أبالي زه د یوه پروا هم نه ساتم د یوه شي پروا نه لرم الله وایي یو څوک هم ما څخه دا پوښتنه نشي کولی چې دغه کس دې ولې معاف کړي دا دې ولې ولره ورکړل الله وایي چې تر څو پورې ته ما څخه امید لرې او دعاګانې کوې دعاګانې نه پرېږدې الله وایي زه به ستا هره ګناه درته معاف کړم الله وایي زه به تا هر څه درله درکړم او زه د یوه شي پروا هم نه لرم نو دعاګانې هېڅکله مه پرېږدئ د الله څخه ناامیده کېږئ هېڅکله مه لیکن دا خبره ده چې هغه څوک د الله څخه نه امیده کېږي چې هغه په زړه کې ایمان نه لري نو هېڅکله د الله د رحمت څخه مه نه امیده کېږئ دغه پیغام که مې خوښ سوی وي ضرور یې د سره شیر کړئ